خبر بامیانو کې د ډبرې د غورځېدو په پیښه کې 2 شپږ او 8 کلنې خويندې مړې شوې دي. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ او ډیو کلیک چینل در سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو محرک علیکم. په بامیانو کې طالبان وایي چې د ولایت په ورس ولسوالۍ کې د کفتر خوان کلی کې د ډبرې د غورځېدو په پیښه کې 2 شپږ او 8 کلنې خويندې مړې شوې دي. د بامیان لپاره طالبان والی ویان صبور سبغانی د جمعه د غوي پر 13 رسنۍ ته ویل چې د مروي او لطیفه په نومونو دغه دوی خويندې د ولایت په ورس ولسوالۍ کې مړې شوې دي. سبغانی زیاته کړې ده چې د بامیان امنیتي قوماندانۍ جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې کارکونکو دغه پیښه چیرلو لپاره کفتر خوان کلی ته تللی دي. ویل کېږي چې ډبرې غورځېدو پیښه کې د دغه نجونې کورنۍ ته مالی زیان هم اوښتي دي. د ویلو چې د افغانستان په غرنیو سیمو کې په تیر بیا بامیان وخت نا وخت دا ډول پیښې کېږي. ملګرو دا زموږ چمتو شوی ویډیو که تاسو دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.